یو زیاتې ترخې دي که نه؟ ما راته ویلي وختي مو ورته بیا مې خورو بیا مونږ او مزه به د ستا مینهواله کوي. سلامونه دوستانو، نن به بریاني پخوو، ګورو چې څنګه بریاني پخوو، ښایسته پخوو یا به رانه خرابېږي. نو لاګ راسره تر اخره پورې ګورئ او چینل له سره خامخا سبسکرایب کړئ. نو ټول نه مخکې مو ته د غوښې او د ټماټرو صفایي شروع کړه. بیا پسې غوړي ور واچول چې غوړي سره شي. یاره پیاز رانه سترګې ترخې کړې یاره. الله په زرګه واره افغانستان د کابل داسې پیاز دي موړ بیا خلک وایي که نه کور کول اسان دی، خور بله وایي ګران دی. دقه خبره ده. د کابل پیاز نو د خدای نوم مسلمان وساتي. اوس دوستانو پیاز به اوس سودا کړه، غوړو طریقه ور واچوم. ودې نیسي بیا طریقه وریجې دې پستې کړې؟ وریجې مې پستې کړې ماشاءالله. او کومه سیله دې راوړې ده؟ تاجکستاني اوریجنل. اوس پیاز پاخه شو، اوس به ټماټر ورایشو. بس دوستانو اخیر هم د غوښې واغه ورسېده، ور واچوه ریبه، ولې ور واچوه. ریبه څومره ټایم به راواخلي؟ انشاءالله یاره چې دا ګیس پکې په دغه انداز لګېدلی که نه، ګیس خو تېز ده. انشاءالله 15 دقیقو کې سره کېږي. انشاءالله دغه کې سم نه چې کته کې څنګه چې دا غوښه پخه شوې ده. دغه زما په طبیعت پخه شوې ده. اوس په دې باندې ریبه وریجې پستې شوې که نه؟ وریجې پستې دي، بس به مساله ور واچو. مساله ور واچو، راشه مساله ور واچو. مساله کومه بمبۍ مساله ده کومه ده؟ یاره والله خالي شوې دومره نشته. کراچي خاص دغه مساله ده. دال خبرې دي. اوس څه کوې ریبه؟ اوس به د وریجو نمبر راغی دی، اوبه به ترې وباسو. پستې شوې ده. وریجو نمبر راغی، اوبه به ترې وباسو او وریجې به ور واچو او ګیس به پسې کم کړو او بس پرې به یې کومه چې تړکه منکل هغه به مو وچکي او انشاءالله چې تاسې وریجې به ماشاءالله وریجې اوږدې نه شولې یاره ریبه. دا او دغه کې اوس دا خو نه اوږدې کېږي که نه، دا پخلي کې اوږدې کېږي. زه وبې دا خو ګورم. صرف پستې شو که نه. بس دوستانو وریجې به اوس وراچو خاوس داسې پوه شئ لکه چې ګاډ د خبرېدو ده. ریبه وریجې ور واچوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دغه د غوښې دغه کې مخکې دا به اوس مکس کړو که نه، او بیا به په سر کېږدو، غوښه او وریجې به مکس کړي. ریبه ګورې دوستانو سر په خیال له اوږدې پکې سیوا کړي که نه. ګورې زما په طبیعت خو اوبه پکې سیوا کړي. ته څنګه اشپزه اوبه دې سیوا کړي دي؟ نه اوبه به برابر وي انشاءالله. زما د لاس دغه توله برابر ده. ریبه څنګه چلو شو یاره؟ یارو ګورئ ماشاءالله ماشاءالله ښایسته خوشبو ډېره ښایسته ده ښه ماشاءالله. او خوند یې اوس ګورو خوند مې وروسته ویلو. اوس به ټېسټ کوو، ذایقه به چک کوو، بیا به تاسو ته وایو. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ریبه ټېسټ کې مو ورته وکړه یم چې که زه یم چې ټېسټ ډاکټر صاحب چې ټېسټ کې څنګه یو خو دوستانو ډېره زیاته ترخه یې پخلی ده. ماشاءالله ډېره ښایسته پخلی کړې ده. څنګه ډاکټر صاحب ریبه اشپز دی که نه په حقیقت؟ ریبه رانه پکې شین چای راوړی که نه؟ نه یارو دا د افغانستان بیسټ کولډ ډرینک دی. بیسټ افغانستان کې چې کوم مشهور دی څه نوم یې؟ کولډ ډرینک دی A1. شین چای په شان ښکاري یاره. نو دا دوستانو د نن ورځې ولاګ د بل ولاګ پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ښایسته